سلامونه نیکې هیلې احترامات سعادت پروډکشن ته په خیر راغلاست. نننۍ ویډیو زموږ د ګیم هاکینګ په باره کې ده. نو دا ویډیو به انشاءالله زیاتره خلکو ته نوې معلومیږي ځکه چې دا طریقه زیات خلک نه یوز کوي. دا ویډیو هم ما د دې په خاطر جوړ کړه زیاتره خلک چې ما کتلی دي نو دغه یو دانه ګیم ده دا ډېر زیات خلک کوي. نو دې ګیم دپاره ما یو اپلیکیشن پیدا کړی چې دغه ګیم پې هک کوو. نو تاسو فلحال ګورئ ما سره دې ګیم کې له اوسه پورې کومې پیسې نشته تر اوسه. نو زه دا ګیم هک کوم هغې نه وروسته بیا تاسو ته نور طریقه وښیم. زه د دې دپاره یو اپلیکیشن ده لکی پیچر په نامه دا په پلی سټور کې شته. تاسو پلی سټور نه دا ډاونلوډ کړئ. کله مو چې د اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړو لکی پیچر په نامه ده دا به خلاص کړئ. نو دلته به کوم ګیم چې غواړئ همغه ګیم به کلیک کړئ. هر ګیم مو چې کلیک کړو نو هغې نه وروسته به مینو آف پیچر باندې به کلیک وکړئ. لږ څه انتظار به ورته وکړئ دا پروسس پوره شي. هغې نه وروسته بیا نور کار اسانه ده. طریقه نور تاسو ګورئ په ویډیو کې. دا پروسس چې کله ختم سو نو انشاءالله هغې نه وروسته نوره طریقه هم درته وښیم. دا پروسس لږ څه وخت غواړي. بعضې خلکو ته دا ستونزه وي نو تاسو به بیا هم په دغه کم کریټ موډیفای اے پی کې فایل باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو نور پروسس بیا تاسو خپله پوهیږئ. کوم ځای ته چې ډایرکشن وشو ښودنه مې وکړه هغه ځای به کلیک کړئ. بیا به لکې پیچر فولډر ته راشئ. په دې کلیک کولو نه وروسته به تاسو موډیفاید کلیک کړئ. موډیفاید هغې نه وروسته کوم ګیم فولډر چې و ټرافیک ریسر و هماغه موږ دې ځای نه به ګیم انسټالوئ. بل ځای کې چې انسټال کار نه کوي دې ځای ته به راځئ انسټال به دې ځای نه کوئ. هر کله چې دې ځای نه ګیم انسټال سي دغه د اپلیکیشن کوم علامات سي هغه په ګیم خلاصولو کې راځي انشاءالله کار به وکړي. نو ما حق کار به وکړي انشاءالله. زه تاسو ته اوس ښیم دې ګیم کې ما سره کومې پیسې نشته له اوسه پورې حساب زیرو ده. تاسو ګورئ دلته راځمه دغه آخري بنډل ډېر زیات دی همدغه به واخلو. دغه ځای نه دغه د خپله د اپلیکیشن همغه کوم نوټیفیکیشن چې و هغه همغه راغی یا تاسو به همغې کې یس ووهئ. نو یس کول نه وروسته تاسو ته وګورئ کنګراجولیشن تاسو ته وایي چې تاسو همغه پیسې چې کومې غوښتلې هغه وشولې. او بل دغه ځای کې تاسو ګورئ ډبلر په دې باندې دا کله چې تاسو دا ګیم کوئ کم تاسو چې څومره ګیم کې څو پیسې کړي دي هماغه ډبل باندې درته حسابوي که نه. دا کله چې تاسو آن کوئ دا هم آن کوئ نو تاسو به هغې نه وروسته ګیم وګورئ چې تقریبا ډېر لږ واټن کې تاسو ته ډېر زیاتې پیسې درکوي. نو تاسو وکړه خپله چې حق شو نو تاسو چې څومره غواړئ انلیمیټډ پیسو ته رسولی شئ. نو تاسو وګورئ دغه ځای نه چې راځئ همدې ځای نه هماغه د اپلیکیشن هغه نوټیفیکیشن یس باندې وهئ نو کار به کوي انشاءالله. تاسو په مخ باندې به زه وښیم چې آخري کوم یو موټر ده تقریبا 10 لکه ده که 1 میلیون څومره ده هماغه به تاسو ته زه آن کړم. دا یو ده تاسو وګورئ کار یې وکړو. وګورئ پلی به هم کوم تاسو ته ویې ګورئ. دا طریقه کم دروغ نه دی انشاءالله ریل ده. تاسو ټرای وکړئ انشاءالله کار به وکړي.